یو سړی مړی کړیو یو کم سل مړی کړی چا ورته وی داسې وکړه چې پلانکي کلي کې یو عالم دی هغه له لاړ شه او ده به وی یاره داسې څوک راته وښیه چې ما ته توبه لار راته سمه کړي بس دومان یم غلطي مې کړې ده وی فلانکي کلي کې یو سړی دی ته لاړ شه هغه له ورغې وی زه راغلی ما او ما یو کم سل مړی کړی دي نو هل لی من توبة ما له څه توبه شته هغه بابا یو کم سل دی وجلی تلا بخنه غواړي جنت کې اوس هم لا سوچ چې ما له به خدای جنت راکړي ته خو د جهنم خشا کې وی ښه به توره اوچته کړه هغه ته بېغمه کړه ویل چې ستا باندې غسل پوره کړم اسم بخله نشته او جنت نشته نو چې تا خو ورسوم جنت ته ټسې ورکړه بېغمه ګرځېده چا ورته ویله که داسې کار دی پلانکي کلي کې یو ملا صاحب دی ډېر لسوان دی او هغه چې هر څوک راځي او ګناه کړي او ورته د توبې لاره ښیي ویشتر یې داسې او توبې والا ملا دی مشهور په توبې والا ملا دی وی ډېره ښه روان شو یا الله بس تا ته پته زه خو ګرځم دی پسې چې ما ته څوک لاره وښیي چې تا رضا کړم بس او په دا ګناهونو ستومان یم خو چې تا رضا کړم په دا نیمه لار کې نیمې ته نو رسېدلې ډېر لار پاتې و چې مرګ وله راغی چې مرګ وله څنګه راغی پرېوت ځنکدنې شو فرشتې رالې د ساده وښکلو چې فرشتې رالې الله سره خو د غضب هم شته او د رحم هم شته وی دا اختیار دی چې څوک دې څه وباسي هغه یو ډله فرشته راله هغې وی چې نه خو لا توبې کلي ته نه دی رسېدلی او دنه بس سزا مونږ دغه غضب والا فرشتې رالې ساتې مونږ وباسو دا خو لا ګناه کې د ګناه په ځمکه کې روان دی هغه چې د رحم والا فرشتې هغې وی نه ساتې مونږ وباسو جنت ته یې رسو ولې وی توبې پسې روان د توبې کلي ته روان و هغه ملا له ته چې هغه ما ته لاره سمه کې توبه وباسم وی نه دی ورته وی نه لا خو دې کلي نه وتې نه دی ګناه د دې کلي نه رب العالمین جګړه وی جوړه شو حضور پاک وی رب العالمین څه چلو کا د ځمکې ته وی د ګناه والا ځمکې ته چې کومه کې ګناه کوله وی تبع دي ته لري شه هغه چې کوم پس روان هغه توبه والا وی تقربي الیه را نږدې شه ورته د فرشتو ته الله وی او چلو کې کچو کې کدی د ګناه کمه نه روانو دې ځمکې ته نږدې نو دا غضب والا فرشتې ته ثواباسه او که چرته هغه رحمت والا ځمکې ته نږدې چې کم کې توبه والا مولا ناشته ال روان دي هغه ته نږدې نو رحمت والا ته وباسه مبټیک تا چې کچو کنو هغه رحم والا ځمکې ته یو لیش نږدې الله ورنږدې کړو کنه او چې دې کله سیوتا ګوره توبه داسې ده فنا بصدره حدیث کې راځي سینې داسې وګدا کړه الله وی دغه مې واسطه روان خو توبې له مودل ته پریوته ما سینې وګدا کړه داسې لګاوندې وی خدای دغه مې واسطه سینې مې وګدا کړه نو الله وتعالى غزم کړه نږدې کې یو لشتغې ته نږدې وی دا رحم والا فرشتې ته صوبه دا وجود ولا نیر جنت ته داخل کې روح ولا جنت ته داخل دمارونو دا الله رحم سره هیڅ شی برابر نه او کوم ځان د الله رحم ته وسپاره سرکشیم پرې خو مون سرکشي جوړ کړ مون وایو خدای شتا په خدای وایو او ایمان هم وروړو لیکن عمل کې نه منو زمان الوی بل څوک دی زه خو د طاقت خاوند یم زما خو لوی قوم ما سره خو بلا ټوپک دي زما خو بلا کارخانه او جیداد او بلا پیسې دي او بلا مټي دي او چې څوک رانیویشم رانیسم ناروري ګوره پام کو خطا نه دوکا بشه دوکا داو منا چې مرګ شتا او یو لوی طاقت شته چې ما هر وخت رانیوي او داسې یو طاقت شته چې ما ته په هر طریقه باندې جوړول شي او ما ته څوک نشي خلاصول او دغه ذات ته سره به سجود شه حسن بصری رحمت الله علیه یو سړی راغی وی صاحب یو وظیفه راته وخایا څه چل شوی دی وی بچی مې نشته زامن مې نشته وی استغفار وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفار وای بل سړی ولا راغی وی صاحب پټې خو مشته خو بنجر دی نیر پکې نشته ولا نشته وی استغفار وای بل سړی راغی وی غریب مال نشته استغفار وای بل سړی راغی وی جی څوک عزت نه کوي عزت مې استغفار وایا او شاګرد ته یې بل سره زدري کړه یو ټکی زده کړي او چې څوک راضي ورته استغفار خې او ته وای په استغفار ځکه خیم چې الله په دې استغفار او وعده په قران شریف کې کړی فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا استغفار وای ولی که ګناه دې کړی نو انه كان غفارا الله بخون کړي او بده بخي يرسل السماء عليكم مدرارا که قحطی پا شیبو شیبو باران بدر باندیو کی دو شو
ويمددكم باموال فقیر مال بدر کی وبنین زامن بدر کی کہ زامن دینی ويجعل لكم جنات باغون بدر کی وانهارا نهرون بدر کی ما لكم لا ترجون لله وقارا او کبھی عزت ہے اللہ بعزت در کی استغفار ستوي استغفر الله الذي زبخن غوالم دا اللہ نا الذي اغا لا الہ الا هو چې شریک نه لري د عبادت لایق به دا غد ذات نه بل څوک نشته الحي جم دې مرګ ولا ناراضي الله لا القيوم او دا ټول نظام د اسمانونو زمکو قائمون کې ذات ته دا نظام چا قائم ساتل لري دا الله واتوب الی اروح الله ته رجوع کوم کہ غلطی وشي گناہ وشي الله نه معافی غواړم الله ته سر بسجود کېږم الله ته توبه وباسم د سونه خپل معنا استغفار استغفروا بخنه غختلم را اتوب الی توبم پکراله او د خدای د درې صفاتونه چې لا اله الا هو د عبادت لایق به الله نه بل څوک نشتا او دا صفته مونږ چې الله همیشه جمع دی او دا د مونږ ای القیوم چې نظام ټول قائم ساتل دي نور سپو میز مکستوري هر څه خپل قبضه قدرت کے ساتھ لے استغفار خامخا وائے خواہ توبہ و بس حضور پاک مبارک دا گنانا پاک معصوم دا گنانا قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مخی رستو ارسا اللہ بخلی دی لیکن حضور پاک کوئی انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 100 مرت ویزر و زاند سلو کرتو نزیاد دا اللہ پا حضور کے استغفار ہے د سلو نه زیات حضور پاک وې استغفار مې درونو د دې فضل خبرو نه څه جوړیږي چې مونږ په ځان خپل استغفار کړی ټول ورځ په پټی کې په پولا په دکان کې په لار کې په کرسۍ باندې په جمعات کې یو ځای بل دی غیبتونه او غیبت خدابل سپک او خپل اخ دا دینه جوړیږي خدای کو کې سمته جوړي دې په دې استغفر الله وای استغفار وائے تسبیح پیدا کے استغفار وائے قبل سے بدن صرف دا استغفر اللہ استدام کافی دے دا یو ټکی خو بدل درځي کنه اګه نه چې تر استاد نه ولي کې استغفار کنه دا وائے دې کړي دلوي فائدہ زمارونو توبه کله پر دې حق در باندې پوری نو ګوره په توبه نه معاف کیږي په دې ځان پوي کې دا غي دولاري دي یو خدا دا چې حق ولا ورکی ور پسې لال شي نه خپل شی دی والا او یاد دي چې بخنه ته غواړي معافی ته غواړي او کدا الله حق در باندې پوره دی نو کدا سي حق کې داغه قضا وی لکه منز دم په توبه نه معاف کیږي امون بقیا قضا شتا یا لکه روجدا او ته مثلا دا سی وی چې داغه فدیه د فدیه باور کې او کدا سی وی چې داغه فدیه او قضا ني نو بس کینه توبه بس بعد وخت د الله حق به منز به او قضا به کې دام خبر نه ګناه ده خدا قضا مو کو توبه بس الله برته معاف کی پر دو خدو ته کتلی الکانو ته کتلی مثال پتاور توبه بس دا ورته الله په توبه باندې معاف کی پچاره ظلم کړي زیاتی کړي معافی ته وغواړه او توبه بس رب العالمین ته الله به معاف کی نو توبه باندې الله خوشالي ګرونو زکه کله سوچ کوم چې الله سونه مهربان آزاد مونږ له خپل شکل مسلمانی مال بچی عزت دا الله مونږ لرا کړی او د یو ډېر عظیم خپل پیغمبر امتیانه جوړ کړی نو مونږ خپل خدای ولې خپک او انسان دې که بعض وخت ګناه په غالب شي والله خپکی نو الله مونږ ته توبه را توبه سکنه نو پکاره چې خپل رب خوشاله کو توبه ولو بس او دام ګورې زمونږ عقیده چې زمونږ هر څه د الله په اختیار کې دی ګورې نو چې هر څه الله سره دی او الله په کوم شي خوشاليږي او د لوی خزانو مالک هم الله دی نو ولې موږ الله خوشاله نه خزانه خو الله سره یو لوی بزرگ ته شو لوی بزرگ حبیب اجمی وته وای لوی بزرګو نو او مخکې سود خور او سودونه به کول یو ځل لار خزه ته وی د خوراک سشته نه وي خبر وکا یو قصاب په سلال په سود کې دی غوخه راو پیسې ورکړي مې دا غوخه په بل چا په سلال په سود کې ته خشاک راوړل بل چا په سلال په سود کې ته وړ راوړل بل چا په سلال په سود کې ته بل شی راوړل سودونه راوړل او چې پلاره وته کنه دا سودخور سړی دار چا بدی شي دې ماشومان به ول ته لکه هغه حبیب سودخور پلاره روان دي ورې اسنه د سوري را باندې ونه لګي دې خواجه د رسول نه ځان ساته ور تراغه دا سودخور بخیلم ډیر زیاتی کټوي تناس ته خزه سره دغه یو سوالګری سوالو نه خزه الحمدلله نه خزه ورته وی چودري غي سوالګری سوالو کو جلګه غوخه ورکم لره کوي دا ما دې سوالګرو راوړل
زاوی په مخه دی کټوی لړی خو چې څنګه لږ سات تیر شو او سمسین خورواره وستا غټو لوینه وا مره ته تیر جمعه ویلو که استاد خیالو میرے سودخور عذاب قبر بسی د ویني دریاب کې برواني یاد مو ذکر کټوی وینو خورواټو لوینه وه چې او باسي د وینو سره ده اخذ وته خدای دې به خو باسا د سود سيزونه په خپلم خوري په مام خوري سوالګری لم نه ورکه او دې دا ته خدای په ښکارا کړ په داغه نه پړ کې سوچ راغی خیر واقع بزما توبه وست باز زم چې ته چانه بیات کوم علم حاصلو زماري توبه ګوره چې صرف د توبه ټکي د خلین او است روان شو کټویل الله تور کو نن پس باس او پیسې ټول راجمع کړو چې څومره سودونه د خلکو ناغشتي واپس ورکړل او کنه رسید المافی غوښتا وای چې پلا رضی ماشومان یو بل تویل کړه د دې سړی دی مخ ته وګوره دی حبیب ته چې تبل شان او چر روان دی بل شان دی توبګار معلومیږي راځي د سوري سره خوا کې ودرېږي ممکن ده په دې سوري په وجه الله په موږ باندې رحم وکړي څومره لوی سړی ته الله جوړ کا حبیب عجب یو کتاب میں بیگا دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کا تا داغه واقعات چا جمع کړی دي وی حسن بصری او حبیب اعجمی نه حسن بصری نو بل څوک عالم دی دا دواړه ولار دي نو وی د حبیب اعجمی منس کاو نو وی راځه قرات برابر نو قرات ټیک نو دا عالم په امینس کې سلام وګرځا ولار چې تاسو ستاره قرات ټیک نه منځ دي صحیح نه دي او ځان له منځ کو چې ځان له منځ وک او ودشنو الله په خوب کې ولید دا عالم دا اللہ نا تپوس کئی وی اللہ دا سے کم عمل دی چیز پتا تا در نزدیش ما اللہ و توی الصلاة خلف الحبیب العجمی وی بہتر عمل دا دی چیز حبیب عجمی نجلان دی شاعت منزو کی دا غی امامتے کی پدی بما در نزدیک کی وی دا مالی پا توبو ما خوی دا قیرت ٹک ندی رالم تی رو تختیدم تی نا ام دا قیرت چی ٹک ندی دا توبگار سڑے دی د توبه استدلا د پښاته منځو کبري برادران ذکر مناجر ولی سے لیکل بایدی بستامی رحمت الله علیه ډېر بزرګ تیر شوی فکر علاقه کې یو خدای دمو زناکار او زناکاری به کول خلق براتل کولو پیسې به ورکول دوی چې خدای دا په څه طریقه باندې کوي راغه دروازه کې مازیګر کې خلک راځي ګوره لکه مولانا صاحب ناس دروازه کې نو خلک بیا دا ګناګار سړی چې ارسمره ګناه کوي خو د علماونه حیا کوي دام یو خصيفت ګناګار ګناه کوي عالم سره مخ کېدی نشي حیا کوي حیا خصيفت چراتل به قتل به لکه مولوی صاحب ناس کوي بل لکه مولوی صاحب تختیدل به خلک لیکن دا خدا ویم انا وکړه چې نن خو ماسخوتن شو اړو سوکران څه چل او ته څوک بسنګ راشي ویلې دا موږ د کلی مولوی صاحب دی باید دی بوستامي غره دروازه کې ناشته او هو ورشه مولا صاحب ته چې ستر موږ دروازه کې سکے دا نیک وخت خپل کار کوا نن دې موږ ټوله دیالي برباد کړه دغه مخالفه غلام راغی زمانه کوي چې زمونږ په دروازه کې سکے زړه نیک وخت زمونږ ټول کاروبار دې ټپ کړی دی ویولستانه کسو یو دا خو خلک راځي ما دې نه کله او پیسې ورکوي دا څه کار دی چې بزم پیسې بزم درکم کنه زم دغه مقصد لراغلی اچلال وې مولا صاحب هم دغه غرض لراغلی وې زمون مولا او به کې څه غرض دی موږ دې پیسې راکې راځي دی وردن نه څومره پیسې دې شپې کېږي وې نن شپه وګورې ته زمې ښه بالکل څونه پیسې کېږي دومره مې کېږي ډېر ښه پیسې جمع دا خپل پیسې والا نن شپه وځم د نیکه د خولو د دعوت او تبلیغ مجيبه طریقې وي ونن شپه وګورئ ته پېشمنی پورې زم به بس به موږ پیسو سره کار وسو په دروازه جننده کوم د دوی وی خطا ته په درجه مولا سره موږ جیر کار کوو د سوال کوو او لامبو خبره چې لامبو نو زبم لامبه مو تبم لامبه بیا به چې کار یې بکاو سره ډیر ښه د مولام بل او پاغړه می باندې وی استاد نن شپه چې سوي بکاو وی لامبه وی لامبو بیا ورته وی خدا سے کار چې مونږ په نیکی کوو ګناه کوو مخ دې دوه رکعاته منځم کوو نو دا ګناه وکاو خدای نه مخ کې بدم یو دوه رکعاته منځ کم تم وکا دا خځه په مصلی درولا په دوه رکعاته نفلو او باندې دې بستامي شاته الله ته پجاړه شو یا الله د پلیتینه میرا واستو ملم بول او د دنیا ګندګیر متنن من کړل پروردگار او د پلیتینه می پاک کړه او الله تا ته مخ ته په مصلی ادرولا زما دقه وسو باقی خدای استا کار دی کته اوس نیکی ور محکه ډیر نیکی ته محکه ډیر او کنيستا خو خلا خدا ما خپل وسداو جنن مته بدعمل زناکار بن کړل پلیت و اوملم بولا او خدای تا ته په مسلم مخ په مخ ادرو لربا زما دا کار دی باقی استا خو خلا ارسه جو سره کې هغه چې دوه رکعاتو کو سلام یو ګرځو پچو چو پجاړه مولوی سے باندې ام پوښو باندې بوستامي سے با ز پوښوم جی
با زما توبه ده خو ما به الله معاف کی. ما خو دونه جرمونه کړي دي چې انتها نشته. یو شپه کې یو جرم نه پس شلګونو جرمونه مې کړي دي یو شپه کې یو ورځ کې، او په دې ګناه مې لا پیسې هم ګټلې دي. دا به څه کېږي؟ وی بس ته توبه وباسه، قیامت پر ورځ د خدای دربار کې که زه خدای پار کړم نو زه پوه شه، بیا سپارش پوه شه، او زه به ګوی به کومه، باقي الله پوهېږي. هغه ښځې نه خدای هغه شخصیت ښځه جوړه کړه چې په مخ د ځمکه کې د هغې نه جړېدونکې روژهداره او د شپې عبادت ګزاره ښځه په دغه زمانه کې بله نه وه، او جړل به لوپټار وخت په اوښکو باندې لمده پرته وه. منگ بسیو منگ سیو حضرت داود علیہ السلام یو پٹے غندی غلطی دی کیگی، گناہ نا معمولی غندی غلطی دی کیگی. پس مکہ اللہ تا پریوت خر داکعا و اناب، او علماء لکیوی دون اجڑل دونا. حضرت داود علیہ السلام چه پکم قالین سجدہ کرو اسخاشو دون بے جلل، او کدا ټولی دنیا اوخ کرا یوزے کرا داود علیہ السلام اوخ کو سرنا برابری. او منگ بسیو حضرت آدم علیہ السلام تا نگورے سونا بے جلل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربا من پزان زیاته کړي دي خدا ہے، حالانکہ گناہ نہ ہوا. آدم علیہ السلام کا بوٹی لگوتے یوڑی گناہ نہ ہوا، یہ رہا قرآن شریف کے اللہ فنسیہ ولم نجد له عزما، سپا خیر آدے نہ ہوا یہ رشوے ہوتے. لیکن بیا سوئی ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ماو دے خد پزان زیاته کړي دي. وان لم تغفر لنا وترحمنا، فتمنگاونا بخی بمرحمونا کے لنکونن من الخاسرین، خدای مخبری لو تاوان کی مبتلا شو. پیغمبران داسی دن منگ بسیو دمارونو گناہ نمون خلاص نیو گر رشتیا رہتا ہے. مارا تا وقتی ہوئے گناہ کینو دا بنوی چی دا گناہ ندا، گناہ نا بانے بنے لٹے، گناہ تا با گناہ وے دا بنوی چی دا گناہ ندا. دا خود ملا دا گناہ ستا ہوئی، ملا دا پکی ستا ہوئی، او دا خود گناہ ندا. دا بنوی وے با گناہ کوم دا بوے دا ڈکے گی بنا مستی بنے کے دا خدای سرا. زما دے قسم پا خدای که دا خدای دا توری مقابلہ کے ستا سل تورم کارو کی ظلم کار نجیب دیر میں اولی دل چراوی نیول پا جلاگانو نا چی پا توبو تے بیان خلاصی. او اللہ قرآن شریف پہ امدغا سے ہوئی چی یو دل ضرور نیسم نبی آدیمان نشی خلاصے دے. گناہ تا با گناہ وے، او ار وقت دا گناہ وبال پا دے سر سور گنا او خدای تا جاڑا. دا دی دنیا مثال در ڈان دیر اساس کی چالا یو چالا دعا او چالا دیر کورے سدے دا گناہ. خیر التوابین خیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار اغدے اذا اللہ پا حضور کے توبہ. بس اللہ دے منگلہ توبی توفیق رکھ دو.